د افغان کنسرګری غړي حافظ محب الله شاکر په خبر کې د خیبر پختونخوا گورنر سره ملاقات کړې ده. ملاقات په محل د ای سی سی او پی او آر کارډز او د ویزې په اړه خبرې اترې شوې دي. د سره سراج الدین حقانی سره د خپل وفد دوبۍ کې د امارات شیخانو سره معاشي پرمختګ په اړه مهم ملاقات هم شوې ده. دوحه کې دونکو دریم پړاو غونډه لپاره چې کوم په تهران کې مشاورتي ناستې کېږي په هغه کې د پاکستان لخوا آصف دورانی پلاوی ټاکل شوی دی. آصف دورانی څوک دی په دې اړه تاسو سره معلومات شریکو. اول راځو ډومبي خبرته. د افغانستان کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي سره د لیدو کتو په وخت افغانانو د پاکستان کې راپېښو ستونزو په اړه ویلي او ورسره په ویزا پروسس کې د اسانۍ پیدا کولو په اړه وینا کړې ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 13 جون پورې د افغان کډوالو په پاکستان کې د پی آر کارت باندې دلته پاتې کېدي شي. د 13 جون وروسته د غوي دغه موده ختميږي. د گورنر سره محب الله شاکر په دې حواله خبرې اترې کړې دي او دغه موده د غزولو په اړه ورته وینا کړې ده او ورسره دغه د ویزې پروسس اسانولو او ارزان جوړولو په حق لا باندې هم خبرې اترې شوې دي. په کوم باندې چې گورنر ورته د عمل کولو تسلی ورکړې ده. دویم خبر دی چې سراج الدین حقانی سره د خپل ډلې ایوی ته تل دی او هلته د شیخانو سره ملاقات کړي دي او ورسره د افغانیانو په دوبه کې د روزګار او مزدوري په حواله سره خبرې اترې کړي دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر ملک د خپل وګړو لپاره په نورو ملکونو کې لابینګ کوي او کوشش کوي چې هغوی ته په ملک کې اسانه او سہولتونه جوړ کړي او د غوي روزګار او ورسره د هغوی د مزدوري موقع زیات شي ځکه چې دا غینه هغه ملک ته ډیر زیاته ګټه راځي او هغه ګټه په دې شکل کې وي کوس یو پاکستانی یا افغاني په امریکا کې مزدوري کوي او غلطه مزدوري کوي او دلته خپل کورنۍ ته د هغه زی پیسې ډالر را لګي یا د دوبۍ نه درهم را لګي نو د سره دغه ملک اکانومي یا معیشت چې کوم دی هغه ورسره مخ په برزي او هغه ورسره غوړه کېږي. نو مندغه شان د افغان حکومت استاذ سراج الدین حقانی هم په دوبۍ کې د شیخانو سره د افغانیانو ته حل د کوم ستونزې را مخې ته دي یا د غوي د روزګار او مزدوري په حواله سره کومه مسلې دي په دې باندې ورسره خبرې اترې کړې دي او شیخانو ورته دغه باور ورکړی دی چې افغانیانو ته په یو ای کې یعنی په دوبۍ کې اسانتیاوي پیدا کول شي. رازو دریم خبر ته دریم په دوحه کې کومه دریمه غونډه یا دریم پړاو کېږي د افغان حکومت یا د طالبانو په حواله سره د غینه وړاندې په تهران کې یو بل غونډه را بلل شوې ده په کوم کې به چې مشاورت کېږي چې په دوحه کې کم کانفرنس کې دونکو دی په هغه کې بعد افغانیانو سموقفي او سغختنه به وي. نو په دې حواله سره چې کم په تهران کې دغه مشاورتي غونډه کې دونکو دا دغه د لپاره پاکستان خپل استاذ یا پلاوی هغه ټاکل دی او دا غي نوم دی آصف دورانی. آصف دورانی د پاکستان حکومت لخوا د افغان امور یو مهم غړی دی. آصف دورانی تعلق د بلوچستان پاکستان سره دی او آصف دورانی پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو په اړه باندې ډېر غوړه سفارشات لیکلي دي په کوم کې چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو موده کې د توسه ورسره په ویزا پروسس کې د اسانه پیدا کولو سفارشونه شامل دي. د آصف دورانی تعلق د پښتون قوم سره دی او د پاکستان او د افغانستان په امور باندې ډېر رسیدلې دی. نو هغه کوشش کړی دی چې افغانیانو ته په پاکستان کې پاتې کېدو کې کومې ستونزې دي چې دغه د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي او هغه ټولې ستونزې د غوي په نظر کې دي. نو دغه پرانا کې هغه دغه سفارشات لیکلي دي او د پاکستان حکومت ته وړاندې کړی دي. د پاکستان حکومت هم کوشش کوي چې دغه شان تنانو په ذریعہ باندې لکه څنګه آصف دورانی دی چې هغه د پاکستان او د افغانستان د دوه ملکونو په مزاج باندې پوي دی دغه شان تنانو په ذریعہ باندې مفاهمت یو مینستر راوړي روغه مینستر راوړي. نو دغه وجه نه د تهران چې کوم غونډه ده د پاکستان لخوا به پکې آصف دورانی پلاوی وی او هغه به حالت شرکت کوي او کوشش وکړي چې د افغانیانو چې کوم موقف ته غنور هم مضبوط جوړ کړي شي او په دوحه کې چې کوم نړیوال کانفرنس کېږي پاره کې د افغانیانو یا د افغان حکومت تاغوي کوم خبره ده چې هغه په خډول باندې وړاندې کړي شي. په نننی ویډیو کې هم دومره. تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل ذاکر الله يم چې تاسو زمونږه
یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو بالکل تاسو مونږه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، وړاندې شیر کړئ. مال اجازه راکړئ د الله په امان.